د ننګرهار شرطي ښوونیز مرکز کې د ولسوالیو امنیه قوماندانانو د نهګونو حوزو امرونو ته اونیز شرعي او مسلکي ښوونیز سیمینار پای ته ورسید. د ننګرهار شرطي ښوونیز مرکز تدریسي مرستیال سمون المل شمس الله ادریس وایي په دغه اونیز شرعي او مسلکي سیمینار کې دوی ولسوالیو امنیه قوماندانانو د جلال آباد ښار نه حوزو امرونو د دریو مدیریتونو مدیرانو برخه اخیستې وه چې د سیمینار په جریان کې ورته ګټور او اړین معلومات وړاندې شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ اړوند د 22 ولسوالیو امنیه قوماندانان د 9 حوزو امرین او د بعضو قطاعاتو قومندان صاحبان چې دلته له موږ سره یوه اونۍ درس لاره، نو دوی ته د ظرفیت د لوړولو په خاطر باندې دغه یوه اونۍ کورس دایر شوی و د مشرانو لخوا نه. نو دلته دوی ته د اداري او مسلکي زده کړې ورکړل شوې. د سیمینار یو تن ګډونواله د شینوار لوی ولسوالۍ امنیه قومندان سمونوال قاري اکرام الله علي وایي په دغه اونیز سیمینار کې ګټور اداري او مسلکي اصول ترلاسه کړل. الحمدلله نن چې موږ د کوم مسلکي سیمینار څخه فارغ شو او کوم مسلکي سیمینار کې چې موږ دلته ګډون کړو دا ډیر یو مفید و زمونږ د ادارې په دپاره زمونږ دپاره دا ډیر مفید او ګټور و. دا چې مخکې موږ په اداره کې کار کولو نو په اداره کې مو ډیر څه کړي وو او زده کړي مو هلته هم، خو دا چې کله موږ ته دغسې مسلکي سیمینارونه راکړل شي نو انشاءالله موږ به خپله اداره په مسلکي ډول باندې مخې ته وړو. موږ ته ډیره پیدا وکړه او ډیره ګټور او ډیر فایدهمن و. د جلال آباد ښار عمومي امنیتي حوزې امیر او د سیمینار ګډونوال سمونیار ضیاءالحق ننګیل بیا وایي په سیمینار کې ګټور معلومات ترلاسه کړي او له مسؤلینو په راتلونکي کې هم د دا ډول ښوونیزو او روزنیزو سیمینارونو د جوړولو غوښتنه کوي. الحمدلله مونږ دلته ورځنی سیمینار نه فارغ شو، مونږ ورته محتاج وو او ډیره فایده هم تر وکړه او ډیر هر تر زده کړه او مونږ ته ډیره فایده وکړه. آینده کې مونږ د خپلو مشرانو نه غوښتنه مو دا ده چې باید چې مونږ ته دا سیمینارونه نور هم برابر کړي. ډیره فایده مونږ ته وشوه الحمدلله. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قوماندانۍ امنیتي چارو مرستیال مل پاسوال مولوي نصرت الله خادم وایي پلان کې لري چې دا ډول ښوونیزې او روزنیزې برنامې لا زیاتې کړي او ټول مجاهدین او منصوبین په اداري او مسلکي اصولو وروزي. دا چې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ د شرطې دپاره موږ قسم سیمینارونه په کار اچولي دي. په پلان کې لرو چې څومره پرسونل د امنیه قوماندانۍ منصوبین مجاهدین دي هغه په مسلکي و اداري بخش باندې وروزو، تربیه یې کړو تر څو پورې د ولس او ملت او نظام ته کما حقوقو څنګه چې اصول او قانون دی د هغې په چوکاټ کې خپل خدمت وکړي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ امنیتي چارو مرستیال دغه راز د سیمینار ګډونوال ته سپارښتنه وکړه چې له ولسونو سره نرم او نیک چلند ترسره او په پوره صداقت او ایماندارۍ سره د ولسونو خدمت وکړي.